د کونړ زلزله ځپلو ته د بېلابېلو خدمتونو رسولو په موخه ګرځنده ټیمونه هم رسېدلي دي. دغه روغتیایي کیمپ د روغتیا د نړیوال سازمان د استازولۍ د غړو له لوري د کونړ په مزاردره سیمه کې فعال شو، ترڅو میندو، ماشومانو او همدارنګه نورو زلزله ځپلو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دلته عاجل روغتیایي خدمات خلک ضرورت لري. د هغه لپاره د دبليو ایچ او محترم ادارې له خوا نه یو ایسو ته ایمرجنسي کټونه ورکړل شول. دلته موږ ایمرجنسي ټیمونه برته راوستل، عملاً په کار باندې شروع کړی ده. په مختلفو کمپونو کې کار شروع کړی دی. موږ هغه مریضان چې دلته د مختلفو مرضونو سره مخامخ دي، دلته لومړني خدمات کیږي. که موږ دلته راغوي کار وشي نو ډیره ښه ده، که نه بیا موږ ولایت مرکز ته ریفر کوو، هلته خدمات کیږي. نو دغه لومړني خدمتونه چې کوم دی ورسره د تکلیفونو سره مخامخ کیږي، موږ لومړني خدمات په بشپړ ډول دلته کوو. که موږ دلته په وس کې نه بیا یې ریفر کوو، راپور یې تیروو، ریفر کوو. د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ مزاردرې ته راغلي یو. دلته هم د زلزله ځپلو ته دوايانې د نیوټریشن مواد هم راوړي دي. مثال هغه ماشومان چې سم دي یا مم دي، شدید سوی تغذیه دي، متوسط سوی تغذیه دي، هغه میندې چې هغوی مقصد د سوی تغذیه دي، هغوی ته ممتا په نامه مواد دي، هغه هم ورته راوړي دي. مختلف قسمه دوايانې دي د زلزله ځپلو سیمو ته هم راوړلې. او زموږ مؤسسه چې ده یو ایسو ده، د افغان ځوانانو خدماتي مؤسسه ده، او ډونر هم دبليو ایچ او ده چې هغوی موږ ته سپورټ راکوي. دغه روغتیایي مرکز مسؤلین وایي چې د زلزلو له امله د پاکو اوبو پایپونه قطع شوي او خلک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ شوي، چې دغه چاره د یو شمېر ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. دوی دغه د اوبو د پایپونو رغونه بیرته ونشي نو ممکن مختلفې ناروغۍ رامنځته شي. د هغوی د ډیاریا یا د هغوی د کولمو میکروب دې ته ورته نورې ناروغۍ چې ځکه خوراکي توکو هغه وینځل به په صحیح طریقه باندې نه کېږي، نو په دغې بطني ناروغۍ به دې وخته شي. هغه ناروغۍ چې مثلا د اوبو د وجې نه رامنځته کېږي، ځکه اوبه هم صحیح اوبه نشته. موږ ځان سره د کلورین ټابلیټونه راوړي دي چې هغه اوبه تصفیه کوي، پاکوي او د دې جوګه کېږي چې خلک تیز موږ هېوادوال ته استفاده وکړي. د شدیدو زلزلو د رامنځته کېدو نه وروسته هره ورځ زلزلو کوچني ټکانونه رامنځته کېږي چې د دغه سیمې ډیری اوسېدونکي په ویره کې ژوند کوي. د رواني ستونزو د مخنیوي په موخه په دغه روغتیایي کمپ کې د رواني ناروغیو د درملنې په موخه ناروغانو ته مشورې او لازم درمل هم ورکول کېږي. دلته چې اوس زیاتره خلک په رواني ستونزو باندې اخته دي او موږ دا خلکو ته ځکه ساعت پس یو 10 دقیقې وروسته بیا هم د زلزلې امکانات موجود دي، نو زیاتره خلک په دغه برخه کې په ډېرو ستونزو باندې اخته شوي دي او موږ په دې برخه کې دوی سره اوس همکاري کوو. او دې برخه کې ډېر فوکس هم په دې شیانو باندې دی چې تر څو د خلکو دغه ویره او ډار دغه یو ډول رواني ستونزې دې خلکو ته ایجاد کړي دي دغه حل شي. او بل په دې برخه کې چې دی دغه د اوبو سیستم هم خراب شوی دی. زیاتره خلک د اسهالاتو باندې ډېر اخته دي چې ډیهایډریشن باندې اخته شوي دي او هغې موږ ته راځي دلته او دا خدمات یې ورته موږ وړاندې کوو. او همدارنګه یو ډول صحي تبلیغات هم په دې برخه کې موږ شروع کړي دي چې ساحې ته زموږ همکاران ځي او دغه د پاکو اوبو هغه تعلیمات هم خلکو ته ورکوي، هم پوهاوی دی خلکو ته. په دغه روغتیایي مرکز کې ښځینه ډاکټرانې هم شته چې د سیمې ناروغو مېرمنو ته لومړني روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. او که د ځینو ناروغانو درملنه هلته ترسره نشي، د هېواد نورو روغتونونو ته یې رسوي.